لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، تاسې د 8 بجو خبرونه لیدل. د خپرونې د ځواک برخه راورسېده او په دې برخه کې موږ د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې لرو. نن هم په دې برخه باندې خبرې لرو چې کابل کې وروستیو کې د فوټسال سیالۍ ترسره شولې. دغه سیالۍ چې پکې ټول ولایتونه شامل دي او په نوبت سره به ولایاتو ته هم غځېږي، کابل کې لوبې ترسره شولې. په همدې باندې خبرې لرو او یادونه مو درته ضرور کړې وه چې فوټسال کې نن د افغانستان لوبډله د مراکش هیواد پر وړاندې خپله لومړی دوستانه لوبه ترسره کوي. ورپسې بله لوبه یې هم 3 ورځې وروسته د همدې میاشتې په 14 تاریخ باندې پلان شوې ده، خو دغه لوبه د دواړو هیوادونو د فدراسیونونو په توافق سره د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. فوټسال لوبډلې وروستیو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې چې نړیوال جام ته یې لار پیدا کړې ده او په همدې کال کې ګډون هم کوي په دغه سیالیو کې. نو د فوټسال کیسې نن خپرونه کې ضرور لرو. د همدغه سیالیو تنظیمونکي او دغه سیالۍ چې چا ترتیب کړې وي ورسره بحث لرو. خپرونه کې راسره ښاغلی امید یوسفزی صاحب ملګری شوی دی او دا چې دغه لوبې په کومه موخه پلان شوي دي، څه پکې دي او نورې خبرې به له ده سره شریکې وکړو او له ده نه به یې خبرې واورو. یوسفزی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه صافی صاحب، تاسو ته سلامونه او د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. سهار مو په خیر. کور ودان. فوټسال په اړه مو یادونه وکړه، وروستیو کې فوټسال ته مخه او توجه یو څه زیاته شوې ده. نو افغانستان څنګه نن مراکش پر وړاندې لوبې ترسره کوي، دوستانه لوبې دي، نړیوال جام ته به ځي، خو مهمه دا چې د دې بګ اپ کې هر ورزش وي چې لوبې دغسې ترسره شي. تاسې وروستیو کې کابل کې د فوټسال لوبې پلان کړې وې. لومړی به یې درنه په اړه معلومات واورو، بیا به نورو خبرو ته راشو. ډېر زیاته مننه صافی صاحب. بیا ځلې هم بدون شکه لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده ځوانان د یو ټولنې هغه اساسي قشر دی او د ځوانانو په مټ یو ټولنه ډېر پرمختګ کولی شي. له دې ورهخوا د ورزش هغه برخه ده په افغانستان کې چې په دې وروستیو څو کلونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. نه تنها فوټسال بلکې د کرکټ لوبډله، بلکې د فوټبال لوبډله او بېلابېلې برخې دي. په دې برخه کې چې څومره افغانستان او دغه ځوانانو په نړیواله کچه د افغانستان نوم روښانه کړی دی، بله هیڅ داسې برخه نه وه چې د افغانستان نوم دی دومره ښه یاد شي. دا یو ښه لاسته راوړنه وه. په همدې اساس باندې موږ هم وغوښتل چې د دغه ځوانانو په مټ او همدغه ځوانانو لپاره یو څه د سالمې تفریح زمینه مساعده کړو او دوی ته د پرمختګ حد اقل لږه لاره که زموږ هر څومره وستواني د دې لپاره لږ د دغه پرمختګ زمینه مساعده کړو او دوی ته د دغه استعدادونه چې کوم دي دې ته رشد ورکړو. نو په همدې اساس باندې صافی صاحب موږ د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لومړیو کې 3 دي شو، خو دا چې یو ولایت پاتې و لږ امکانات یې نه وو، بالاخره موږ په دې بریالي شو چې هغه بل ولایت هم ورسره یو ځای کړو، البته هغه د نورستان ولایت و. نورستان او فوټسال دا ډېره لرې خبره وه، خو په هر صورت یې موږ همکارانو دغه تنظیم کړل چې بالاخره د افغانستان په کچه باید دغه 14 ولایته دغه سیالیو برخه وي. نو موږ پلان لرو له خیر سره چې دغه 14 ولایته د افغانستان زموږ په دغه ټورنمنټ چې ځوانان ټورنمنټ دی په دې کې ګډون وکړي او د خپل ولایت استازیتوب پکې وکړي. نورستان لوبډله مو بل ولایت سره یو ځای کړه که نه ځانګړی ځای مو ورکړه؟ صافی صاحب دا خو په ټوله کې 14 ولایته دي. دا 14 ولایته بیا په زونونو باندې تقسیم شوي دي. مثلا 8 زونونه دي، ځینې زونونو کې 15 لوبډلې دي او ځینې زونونو کې 4 لوبډلې دي. تېره ورځ د جمعې په ورځ موږ دلته په کابل کې د 4 ولایتونو ترمنځ هغه لوبې په لاره اچولې وې چې په هغه کې پروان، کاپیسا، پنجشیر او کابل لوبډلې وې چې د کابل لوبډلې په اتلولۍ سره دغه لوبې دلته پای ته ورسېدلې. را روانه جمعه له خیره دغه سیالۍ به په غزني کې ترسره کیږي، بل زون دی د افغانستان چې هلته به د دایکندي، د میدان وردګ، د بامیان او د دایکندي لوبډلې وي. له هغې نه وروسته بیا د ننګرهار له خیره سره پلان دی چې په ننګرهار کې به د نورستان، د کونړ، د لغمان لوبډلې ګډون کوي. له هغې نه وروسته تخار دی چې د بدخشان، بغلان، قندوز لوبډلو ترمنځ بل ته لوبې وي. همداسې ټول افغانستان په دې کې ښکیل دی او زونونه هم که په مشخص ډول ووایو کابل، غزني، ننګرهار، تخار، بلخ، همداسې قندهار، هرات او خوست. دا به بدون شکه دا به یو ابتکار وي، دا به یو ښه لاسته راوړنه وي زموږ لپاره چې بالاخره د پکتیکا ولایت ته دغه سیالۍ لاړې شي او د هغې څخه زموږ په دغه ټورنمنټ کې یا په دغه سیالیو کې یوه لوبډله
ګډون وکړي. نو دا د ځوانانو د یووالي لپاره ډېر زیات ښه زیری دی. بله یوسفزی صاحب په دې باندې غږیږو چې دغه لوبډلې ولې په زونونو باندې تقسیم شوي دي یا که زونونو کې لوبیږي وروسته څه شته دی که نه، خو دغه د 34 ولایتونو ټولو سره همغږي کول د دغه لوبو ترتیبول تنظیمول اسانه کار هم نه دی. څنګه وتوانېدی چې بالاخره یو قناعت ورکړئ، ځکه طبعا هغوی به هم پوښتنې وي چې دغه سیالۍ نو د څه لپاره کیږي؟ بدون شکه کله چې تاسو غواړئ ځینې لوبې ترسره کړئ نو هلته رسمي مراجع شته دی. نو موږ سره هم په دې برخه کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشرانو او همداسې د فوټسال کمیټې مشرانو ډېره زیاته مرسته وکړله. همغږي کې هغوی راسره مرسته کوي. خو بدون شکه دا چې مثلا ته د پکتیکا ولایت یا د نورستان ولایت یا د بدخشان ولایت د فدراسیون مشر ته زنګ وهي یا ورسره اړیکه نیسي چې موږ غواړو ستاسو لوبډله راشي کابل ته. دغه مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي. یعنې په دې وروستیو کې واقعا موږ شپه او ورځ کار کوو. زموږ او زموږ ټیم همکاران ټول شپه او ورځ کار کوي د دې ته تر څو دا همغږي په ښه ډول سره ترسره شي. مشکله ده خو ناشونې نه ده او موږ دا هوډ کړی دی. نو کله چې هوډ قوي وي، اراده قوي وي، مطمئنا چې هېڅ کار به نه وي چې هغه ونه شي. بله نو انشاءالله چې کېږي. رسمي مراجع یا رسمي ادرسونه بیا د فوټسال برخه کې چې د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې دي، دغه کار چې باید دوی ترسره کړی وی هغوی به هم خپلو برخو کې وي. تاسې پکې اوس مسؤل یاستئ. ښایي چې یو څوک پوښتنه وکړي چې رسمي ادرس در سره همکار دی خو لوبې تاسې ترسره کوئ، ستاسې پکې کوم هدف کومه ګټه ده؟ په ټوله کې بیا هم یادونه کوم صافی صاحب چې زموږ هدف ځوانانو لپاره خدمت کول دی، دغه ځوان قشر لپاره، چون زموږ دغه بنسټ د ځوانانو لپاره دی. نو موږ غواړو د ځوانانو لپاره یو څه وکړو، هغه که په هر طریقه وي. چون ډېر کلونه ما په ورزش برخه کې کار کړی دی او د همدغه ادرسه غواړم چې ځوانانو لپاره یو څه لاسته راوړنه ولرم، حداقل د یو ورځ لپاره هم که وي دغه ځوانان باید خوشحاله وساتم. او یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې غواړم زه تاسو یادونه وکړم صافی صاحب، دغه کوم پړاو چې اوس موږ په لار اچولی دی دویم ځل دی. له دې مخکې په 2022 کې د دغه ټورنمنټ هغه لومړی پړاو موږ په لار اچولی او تاسو بهتر معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې د کابل ترڅنګ ولایت دی، په ننګرهار ولایت کې دغه د فوټسال لوبې نه وي. خو موږ او همکارانو ټول دا هوډ درلود چې ننګرهار ته چې په هر ډول وي موږ به فوټسال رسوو. کوم چې شپږمې ناحیې جمنازیوم کې ترسره شوي وي هماغه لوبې بدون شک هماغه لوبې وي. نو هلته موږ ډېر په زحمت سره اته ټیمونه را یوځای کړل. تیر پړاو کې البته د یو ولایت په سطحه باندې شپږ لوبډلې یا اته لوبډلې وي، خو اوس دغه یې لږ پراخ شوی دی. نو هلته موږ دغه سیالۍ ترسره کړلې. هغه د ځوانانو شوق، هغه د ځوانانو اشتیاق، هغه د ځوانانو جذبې چې هلته موږ ولیدل، واقعا ډېر زیات خوشحاله شوم. او له هغې نه وروسته خوشبختانه چې د ننګرهار ولایت په استازولي یوه لوبډله د ننګرهار کلب په نوم باندې د افغانستان د فوټسال د زونونو په کچه باندې بیا وروسته ولوبېدله. نو دا هم زموږ لپاره یو ښه لاسته راوړنه وه، هم د ځوانانو لپاره. او په دې سره موږ ته یو غټه روحیه راکړل شوله چې یعنې موږ د دې سبب شو چې ولایت کې ځوانان یو ښه رشتې ته یو ښه ورزش ته مخه کړي او بالاخره هغوی کې پرمختګ هم ولري. دغه ډول سیالۍ ترتیبول ترسره کول امکاناتو ته اړتیا لري. کیدای شي اړوند فدراسیونونه که په ولایتو کې تاسو ترسره کوئ که په مرکز کې دې برخه کې یو څه همکار اوسي، خو امکاناتو برخه کې څوک مالي ملاتړ شته همکاري کوي؟ متاسفانه بهتره تاسو ته معلومه ده صافی صاحب چې په دې وختو کې د ځوانانو لپاره ډېر بنسټونه یعنې بهرني بنسټونه او ډېر وخت داخلي بنسټونه کار نه کوي، پانګونه نه کوي، دې باندې سرمایه ګذاري نه کوي. نو متاسفانه چې موږ هم داسې کوم بهرني فنډ نه لرو، موږ ته چا داسې نه دی راکړی. خو هر څه چې م کړي دي په خپل مټ م کړي دي او د دغه بنسټ له لارې م تقریبا یو کال یو نیم کال بېلابېل شرکتونو ته بېلابېل کسانو ته قناعت ورکړی دی چې د یو څه په بدل کې موږ تاسو ته دغه امکانات فراهم. نو ټول هغه بودیجه چې ده د دې زموږ شخصي بودیجه ده او موږ سره کوم چا په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو بیا هم هیلهمند یو که څوک موږ سره همکار شي، زموږ د خپرونه به لږه پراخه شي، لږه به وسیع شي.
او په ډیر شان شوکت سره به ترسره شي. دغه سیالۍ چې ټولې لوبډلې ګډونوالې دي خو د زنونو په سطحه دي. اوس زنونو په کچه لومړی ترسره کیږي چې کابل کې ترسره شوې. راتلونکو په اړه به یې واورو چې ترتیب سره تاسې اوس یادونه وکړله لوبې چې پکتیا کې دا ځل غزني کې دغه لوبې چې ترسره کیږي همداسې نور پړاوونه. دغه لوبې چې ترسره شوې کابل یې ګټونکی شو. له دې وروسته بله مرحله هم شته دی که نه بس دا همدلته پای ته ورسېد؟ بدون له شکه صافی صاحب دا لومړی پړاو دی. اول کې زو دغه د څلور دېرش دغه د اته زونونو اتلې لوبډلې معلومیږي. مثلا په کابل کې د میهن جوانان په نوم باندې یو لوبډله هغه اتله شوه. غزني کې به یو بله لوبډله اتله کېږي. ننګرهار کې یو بله لوبډله اتله کېږي. همداسې راواخله په بېلابېلو ولایتونو کې به هره لوبډله اتله کېږي. دی لومړی پړاو دی چې بدون له شکه خپلې سختیانې لري. له دې نه وروسته بیا دوهم پړاو د ځوانانو سوپر کپ دی. د ځوانانو سوپر کپ دی چې په هغې پړاو کې بیا دغه د اته زونونو اته لوبډلې راځي کابل ته او دوی ترمنځ چې دی دغه د سوپر کپ یا دغه اتلانو اتله لوبډله معلومیږي چې په دې کې چې څوک هغه بیخي د افغانستان په کچه اتلولي ترلاسه کوي. اوس د زنونو په کچه بله دا د سوپر کپ مرحله په اړه که لږ وضاحت نور هم ورکړئ چې هلته هم بیا ګروپونه دي که نه ټولې لوبډلې یو بل سره لوبیږي لیګ په شکل دی څه ډول دی؟ د سوپر کپ په اړه تاسو ته ووایم صافی صاحب دغه د سوپر کپ په ټوله کې اته لوبډلې کېږي. یعنې اته زونونو څخه په ټوله کې د څلور ولایت څخه یو لوبډله راځي. دا متاسفانه موږ تاسو یادونه وکړله چې د ځینې وخت د بودیجې کمښت سره او دغه مسایل سره مخ کیږو. نو اوس لپاره موږ پلان لرو چې دغه سوپر کپ په دوه برخو باندې وویشو. څلور لوبډلې کابل ته راشي خپلو کې د سیالۍ ترسره کړي او څلور لوبډلې شمال ولایتونو کې مثلا احتمالا یا به قندهار مد نظر ونیسو په نظر لاندې ونیسو یا هم بلخ چې تر اوسه نهایي شوی نه دی. نو څلور لوبډلې به هلته لوبې وکړي او څلور لوبډلې به دلته. د دوی هغه ګټونکې لوبډله به په کابل کې او د فوټبال په فدراسیون د فوټسال کمیټې په ورزشي جمنازیم کې انشاءالله سره مخ کیږي او دلته به فاینل لوبې ترسره کوي. دغه ورزشي فعالیتونه او دغه لوبې یوازې فوټسال ته محدود دي که نه نورو برخو کې هم شته؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. زه دې ته په تمه وم چې تاسو پوښتنه وکړې ده. لکه څنګه مو چې بیا مې یادونه وکړله او ویلې ورزش په بېلابېلو برخو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې او ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. تاسو ته بهتره معلومه ده. تاسو صفی صاحب په دې برخه کې زه مطمئن یم چې ډېر زیات کار کړی او ډېر زیات پوهه لرئ ماشاءالله. نو دغسې هیوادونه افریقایي هیوادونه چې اصلا د افغانستان نوم یې نه پېژنده چې د افغانستان په نوم باندې کوم هیواد په نړۍ کې شتون لري که نه لري همدغه د ورزش له برکته دوی د افغانستان خلک وپېژندل، دوی د افغانستان جغرافیه وپېژندله، دوی د افغانستان هغه کلتور فرهنګ او عنعنات وپېژندل چې څنګه دي. نو په هره برخه کې موږ ته لاسته راوړنه درلودلې ده. زموږ دغه د فوټسال لوبې چې کله پای ته ورسېږي نو موږ بیا د کرکټ ټورنمنټ هم انشاءالله چې په نظر کې نیولی دی خو هغه لپاره لږه ډېره بودیجه ضرورت ده. نو اوس لپاره د 12 ولایتونو ترمنځ دغه د کرکټ لوبې موږ په نظر کې نیولې له خیره چې هغه مهم او هغه ولایتونه پکې شامل دي چې کرکټ سره ډېر زیاته مینه لري او د دې ترڅنګ به هغه ولایتونه هم پکې شامل کړي دي چې کرکټ پکې لږ کمرنګه دی. نو هغلته غواړو د کرکټ دغه لوبه لږه پراخه کړو، خلکو ته وروپېژنو چې د کرکټ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. نو بدون له شکه چې کرکټ لوبې لپاره هم او دغه لوبډلې به بیا ولایتي لوبډلې که نه ځانګړي شرایط به ولري؟ کېدای شي چې ولایت نه پکې دوه لوبډلې هم ګډون وکړي یا ولایت نه هره لوبډله مثلا ګډون وکولی شي؟ دغه د کرکټ لوبې چې موږ پلان کړي دي د افغانستان د کرکټ بورډ په همغږۍ سره به انشاءالله دوی سره موږ په اړیکه کې او د دوی همکاري موږ سره ډېره زیاته ده. نو د دوی په اساس باندې او هغه څه چې شرایط یې څه چې قانون یې د دوی د همکارۍ په اساس باندې به دغه د هر ولایت څخه یوه لوبډله موږ ټاکو. نو دا ازاده ده، هغه د ولایت استازی به راځي د بېلابېلو کلبونو څخه د بېلابېلو ځایونو څخه به هغه غوره لوبغاړي سره یو ځای کوي او یو منتخبه لوبډله به تشکیلیږي، هغه به بیا د یو ولایت استازیتوب کوي. بله او دغه لوبې به یوازې کابل کې که نه؟ نه، خوشبختانه فرض مثال موږ د قندهار او د هلمند ترمنځ یوه لوبه په نظر کې نیولې ده کرکټ، دا به په قندهار کې ترسره کیږي. د قندوز او د مزار شریف لوبډلې ترمنځ به لوبه وي، دا په قندوز کې ترسره کیږي. د دوی هم دغسې یو پړاو دی. دغه لومړیو کې
12 لوبډلې 12 ولایتونه یو بل سره مخامخ کیږي او د دوی دغه ګټونکي لوبډلې به دلته بیا کابل ته راځي، یو بل سره به د یو ورځ لپاره 2 ورځې لپاره لوبې کوي او بالاخره د افغانستان په کچه د 12 لوبډلو 12 ولایتونو ترمنځ به 8 لوبډله معلومه کیږي. یوسفزی صاحب ډېر کله په نورو هیوادونو کې دغسې نهادونه یا هغوی چې خصوصي سکتور له ادرسه دغسې لوبې برابروي، هڅه دا کیږي چې یو نوی څه رامنځته شي. زما هدف دا ده چې مثلا که کرکټ کیږي د کرکټ بورډ خپله برخه کې لګیي، فوټسال فوټبال خپله برخه کې لګیي، یعنې هغه لوبغاړو ته چې هغوی لوبې برابروي دغه نهادونه یو بل ډول مثلا سلیبریټي لیګ رامنځته کیږي یا د میډیا یو لیګ رامنځته کیږي، دغسې یو پلان هم شته دی ډېر لنډو کې چې وخت راسره کم دی؟ اوس لپاره او ځوانانو لپاره موږ پلان لرو. یادونه مو کړه صافی صاحب زموږ دغه بنسټ د ځوانانو لپاره دی او موږ ډېره هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره کار وکړو. دغه د میډیا لیګ او د لیجنس لیګ او دغه نور ډېر ښه برخې دي، مطمئن یم چې دې برخه کې به هم ډېر کسان وي، ډېر بنسټونه به چې کار کوي، خو زموږ ډېر فوکس او ډېر هغه توجه چې ده په ځوانانو باندې ده. نو موږ ډېر هڅه کوو چې ځوانانو ته رشد ورکړو، ځوانانو ته زمینه مساعده کړو، ځوانانو ته د پرمختګ داسې وسیلې برابرې کړو چې هغوی حداقل د فوټسال برخې یا برخې په هغې برخه کې پرمختګ وکړي. یوسفزی صاحب ډېره مننه په دې هیله چې راتلونکي کې هم دغسې لوبې ترتیب کړئ، تنظیم یې کړئ. موږ هم په همدې تمه یو ځوانان ورزش ته ډېر خوشحالیږي او وروستۍ غټه لاسته راوړنه زموږ د ورزش د برخې ده. کور ودان چې راسره وئ. ډېره زیاته مننه صافی صاحب له تاسو هم.